ته راځه پښه کوم دی دا ونیسه ونیسه دا ونیسه راځه کلک شه کاکا څنګه یې بچی دې شته ها څو بچی دي یو مړ شو یو مړ شو نو سم دا حل دی نو دغسې خلک ستاسو مرستو ته اړتیا لري دا خلک واقعا مستحق دي ستا دواړه پښې کار نه کوي زه دې پښه کړمه پښه دې کړمه تا چکسونه لري که پښه دې کړم السلام علیکم ورحمت الله دوستانو ولله الحمد په دې خوشحاله یم چې څنګه مو تاسو سره وعده کړې وه الحمدلله قمر بنسټ سږکال ژمي کې بیا هم د ژمنۍ مرستو کمپین شروع کړی دی چې هغې تاسو وینئ شاته وینټر ریلیف نو د مرستو لړۍ مو اول ځل د لغمان ولایت څخه شروع کړه وروسته به ننګرهار بیا ورپسې کونړ بیا ورپسې له خیره جنوبي ولایتونه پکتیا خوست زابل قندهار هلمند همدارنګه دې طرف ته بغلان قندوز او پروان بدخشان همدارنګه تر فاریاب به انشاءالله د قمر بنسټ مرستې رسیږي اکثره ولایتونه غواړو هلته مرستې وکړو اوس په لغمان کې تقریبا 250 فامیله مو راوښتي دی لپاره الحمدلله هغه چې کوم یو د ضرورت وړ توکي وي هغه مو ورته خریداري کړې ده باوري یم چې هر کور لپاره به همدغه په کار راځي همدغه مرستې تاسو ته زه ښیم چې موږ ورته څه اخیستي دي او د مرستو کې څه شامل دي راځو دغه ځای نه به شروع کړو ستړی مه شې پهلوانه څنګه یې پلار دې څه کار کوي دهقان دی غریبان یاست دی ها څنګه خوله دې بند ژبه دې بندي که څنګه ښه دا تا خو ټول ځای په ځای کړي دي که نه ښه هغه نور شیان دې چېرته ایښي دي بوره ده ورسره سوجي چای او یو من وریجې دې سړي وخته نه ځای په ځای کړي دي تاسو وینئ الحمدلله مکمل دی او د صفایي شیان هر شی دي سره 2 کولګیټ دي 2 برس دي 2 درجنه صابون دی سینیټایزر دی ورسره روی پاکونه دي همدارنګه هغه بل پیک هم دا نومونه نه اخلم دا به تاسو شاید وپېژنئ او فیس ماسک کې دی تر هر شی پکې دي دغه مو بهتره وګڼله چې دې خلکو ته ورکړو ځکه صفایي خیال ساتل هم پکار دي نو یو 2-3 ورسره به خبرې وکړو چې تاسو وینئ چې واقعا دا خلک مستحق دي که نه نور به خدای پاماني کوو سره لړۍ به غځېږي نور ولایتونو ته تاسو ته اوس هم چانس دی که غواړئ په دغه سختو شرایطو کې د خپلو ورونو د خپلو خویندو کندو یتیمانو لاسنیوی وکړئ بهترینه چانس درته دی دا صدقه ده او د صدقې سره مال نه کمیږي دا زه بیا وایم صدقې سره ستاسو مال کې به الله تعالی برکت اچوي او بله که غواړئ اولاد مو خپل ځان مو له بلا او آفاتو څخه لرې وساتل شي دې خلکو باندې صدقه وکړئ پوهېږئ دلته داسې خل دي چې یوازې ستاسو مرستو ته دی ناست دي ځکه دوی ته د کار زمینه مساعدن ده ځکه دوی ته بل څوک لري نه عاید منبع نه لري څوک تاسو دا کاکا وینئ خپه یې غځولې ده تقریبا شپږو ماشومان خو به دي کاکا که نه هو که نه هو شپږو ماشومان کار روزګار څوک شته نه واړه دي نو چې به وکړم دغه ځای بازار کې هم داسې ناست یم هغه کوم که چا چې راکړه که نه خلاص دا بس بازار کې ناست دي نو دا چې 2 میاشتې په کور ارام کښېني ښه به نه وي څومره غټ ښار دی ارام کښېني خپل ذکر و عبادت وکړي تاسو ته به الله اجر درکړي بچي به خوشحاله یم داسې ده که نه په مړه ګېډه به لږ ډوډۍ وخوري هو صرف رای کې ولې دا یتیم دی دا یتیم ستړی مه شې بچی ته پاسې نوم دې څه شی دی ابو دجانه ته یتیم یې څوک مونږ خو یو که نه نو مونږ خو یو تا څه شی واخلو دا شیان دې بس دي ښه دا ګوره د کې ډېر شیان دي کور ته ویسې ده ته به یم ورکړې ښه خور
ها څو بچي دي د مورې کینه بچی دلته کینه من مې د یو زړه خوښ مې د نور سرپرست موږ څوک نه لرو ها خاوند دې وفات دی خاوند مې وفات دا د مشرې زوی دی دا مې وړوکی زوی دی یو شپږ کلن ترې نه پاتې ده یو شپږ کلن ده او دا 3 نیم کلن یو شپږ کلن دی 3 نیم کلن دی مور به څنګه کار وکړي مور چې دغه ستاسو مرستې نه وي دی به څه خوري کور کې همداسې ده که نه دا که نه خدای دې اسانه کړي ته دعا خو به کوې که ته ولې نه کوو چې همدا موږ ته ورسېده موږ زړه خپله تاسو ته دعا خیر اوسي الله هم خوشحال لره خور څه حال دی ته خو شروع نه جاړې ولې جاړې خور اوس خو انشاءالله یو څه ناڅه درته راورسېدل ها څه سخته ده خور چې ته جاړې دا سخته ده چې ماشومان خوار دي خپل ځوان هم خوار بس کړم دغه څو کاله کې کونډه 2 کاله عمر دې څونه دی همدغه 25 کاله نه به یم 3 بچیان مې دي 3 بچیان درته پاتې او د جګړو خوړو خاوند دی او همدغه دولت کې لاړه دولت کې و او طالب کې و دولت کې طالب کې و دولت کې بس دا شی دی نه بس ټول دغه افغانان دغه دي الله دې په ټولو رحم وکړي څه به وکړو خدای دې ته اسانه کړي خور کې خدای دې اسانه کړي ته دغلته یو بله مور هم ده مورې څو بچي در په غاړه دي بچیان ډېر را په غاړه دي زوی مې زلمی زوی مې لیونی شو نو څه بچي به را په غاړه همدغه دا لیونی دی زوی مې په ډډو کې ګرځېږي غري شکونکی کله یو ته پسې منډې ومه د ډوډۍ پسې کله بل پسې هېڅ هم نشته راوصل چې یو د الله هیله ده ولې نشته د الله خو شته دی خو نور خو هېڅ نشته د خدای هیله ده دغه مرستې انشاءالله کفایت کوي ولې نه کوي دغه یو ورځ نیمه ورځ خو به مو شي خو زلمی زوی مې صرف لیونان دی مېرګان یې نیسي هر ډډه کې چې پروت دی مالته پروت سخته ده که نه اوس سخته اوس هم سخته ده د دې درد خو به مور ته لګېږي پته لګېږي مور ته خود لګېږي واړه واړه بچیان دي غونډه 2 نونه یې مړې شولې همدغه مرض کې اوس دی هم نیولی سخت امتحان دی الله دې اسانه کړي بس دوستانو زه خبرې ختمول غواړم دا خلک هم پورته شو ورخطا دې ډېر هم کېنولي وو بخشش کوم ته نو وټساپ نمبر درته په سکرین ښکاري او همدارنګه آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته دي او مهرباني وکړئ راځئ موږ سره یو شی په دې کمپاین کې انشاءالله دا لړۍ به نور ولایتونو ته ادامه مومي السلام علیکم